د ثلاثي مجرد نه سلربون د سلويشت یعنی 44 وزنونه د مصدر راغلي دي په دغه نظم شه. فعل فعلا فعلتن فعلان بفتحه، قتل دغوا رحمة لیان بفتحه. فعل فعلا فعلتن فعلان دا په د پیله مصراشه یې سلر وزنونه دتا لیکلي دي چې دغه وزنه ابتدا فا کلمه په فتحه سره ده، په فتحه نه دا مراد ده. قتل دغوا رحمة لیان دا په ترتیب سره لف و نشر مرتب، پہلا نمبر وزن سرا، پہلا نمبر موزون. لکه قتلن دغه په وزن د فاعلون، دغوا د په وزن د فاعلا، رحمتون د په وزن د فاعلتون، ولیان د په وزن د فاعلان. یعنی فا کلمه په دغه شه مفتوحه دو نقشه دغه دو. دغوا چې دو دا وامنه بلل یا کئی بلانا، وہ سیک چی پا زیون سے متبنا بنانا. وہ لیان چی دا لیان، لیان دغ اصل وہ لویان، بیائی واو آئی پا یا بند بدل کو یا پا یاشے مدغام اکڑائی لیان شو لویان. شاده خوی دے وزن ولا تفصیل شو. قتل منا خو مړول، قتل ولا بوب دا ناسوارا. دغوا یا د ناسوارا بوب نه ده، دغا یدعو دا شیخ علی دغه موزون لونده بیا چې کی موضوع بوب یې توشم به موزون لونده هغه بوب ور علامات لیکي. دغوا دا ناسوارا بوب د نون. ولیان چې دا دا د سامغانه ده، سامغا یسمعو. دوم نمبر شعر چې دا وزنی نه دی پشه دغه که تاسو وګورئ فا کلمه مفتوحه دو و غین په دغه سالره سره شه ساکن ده. ٹھیک شلا. از دا نمبر 3 شعر ته وګورئ. هم بخوان در 4 مین فتح دوم، غین ثالث دان بفتحه و کسر هم بخوان هم وویا در 4 مین و سلارم شه فتح دوم. سلارم وزن فعلان د تشای، فعلان څنګه یو لیکي دو بتا 4 مین لونده یا دو لیکي. دغه نه دا مطلب شو چې دا 4 مین معنا چهارم سلارم. اس د غین په سکون سره خو په د شعر شلی کله دا چې د نرا درې وزن سره یې مطابقت وی په غشا غین سکند په فعلان شا غین سکند. اس د شعر ش د نقطه د تشای چې د سلرم وزن چې دا د فعلان ولا دا به فتح دوم یا ولا شه، به فتح دوم یا تشای شو غین دا حرف دوم یا غین دا غین بنده فتح یا ولا شه. دغه سره اس لوند به غلی ولی کی څنګه شه فعلانا غین بنده خلی فتحه ولی کی بعد یعنی فعلان په فتحه ده غین سره یا رغله ده. از د دومه مصره تروشیه غین ثالث دان بفتحه و کسر هم. اس دغه ثالث نه مطلب وزن ثالث ده. وزن ثالث وزن لفظ سره ولی کیه وزن نون تا کسره ولی کیه وزن ثالث. داغه ثالث په شعر شي چونکه زوی کام وی د مصره وزن به خرو پیټي به خاص الفاظ پر ذکر کی دغه شی موصف حذف ده او وزن ده کنه. وزن ثالث وزن ثالث په دا شعر چې کیمیو ده فعلتون. شاباش. اس فعلتون چې دا دغه غین کلمه ته شایده غین کلمه غین ده غین ده بالکل. شا اس داد تشای چې غین ثالث دان غین ثالث و پیژنا بفتحه و کسره هم. غین ثالث یعنی د غین د وزن ثالث ولا یعنی فعلتون ولا غین دا په فتحه سره ویلا شي او په کسره سره ویلا شي. په
په فتحه سره چې ویای د هغه مثال دا غلبتون، یعنی فعلتون په وزن باندې دا غلبتون په فتحه د غین، و په وزن د فعلتون چې شي بیا هغه په یغه باندې دا سرقتون. سرقتون غلبتون مشتو سے عام ژبه شای استعمالای غلبه، غلبه میندول، باریدل. سرقتون غله کول. ترجمه سره لیکلی دو دزدی کردن، دزدی چوری. فغلتون چې شو دا په د غین کلمه په فتحه سره ویل شي او په کسره سره ویل شي. دغه شعر ته بیا وژون سی دغه 3 نمبر شعر ته هم بخوان در 4 مین فتح دوم، هم ویا په سلرم وزن شه فتح دوم د حرف دوم فتحه، حرف دوم یې دا غین یعنی فغلان. دغه فغلان د تویل دا کنه د غین په سکون سره خو اس دای په دغه شعر شه دا وزن یاد تشای چې د غین په فتحه سره یاد یعنی فغلان یا ویل شه. شا و غین ثالث دان بفتح و کسره هم، غین د وزن ثالث فغلتون دان و پیژانا بفتح و کسره هم په فتحه و کسره سره یا یعنی فغلتون په فتحه سره و فعلتون په کسره سره. فعلتون په وزن باندې وشي غلبتون و فعلتون په وزن باندې وشي سرقتون چوری کرنا. ایر نمبر سلارم فعل و فعلا فعلتون فعلان بکسر. اغا د پہلا شعر والا حروف تی صرف د فا کلمه حرکت یہ بدل کرا دا آتے کسرا ورکڑی دا دای وزن شو فعل و فعلا فعلتون فعلان بکسر. فسق و ذکرا نشدتون خرمان بکسر. فسقون دا د فعلون په وزن شو، ذکرا دا د فعلا په وزن شو، نشدتون دا د فعلتون په وزن باندې شو، خرمانون دا د فعلانون په وزن باندې شو بکسر. اسرانګي وزن شه فا کلمه تا کسرا دو دغه رنګ په موزون شه یا دغه مصادره تا کسراوی. دغه مصادره فا کلمه یعنی اول حرف ته کسراوی. فسق یای گناه، گناه خو په پټه گناه. و یوی فاسق و یوی فاجر. فاجر چې پښکورا بنده فاجر سبو ملته وی فاجر زکه او ته وی چې شپه وچوي رڼو شي چې دای په رڼو شي د خلک په مخ یا پښکورا ګناګور وي اخته فاجر وي چې دای شکورا یا په یو ګناه شرمېږي نه او کوي خلک په مخ اخته فاجر یو فاسق چوپ کې څه ګناه کرنا. فسق معنا ګناه. ذکر دغه فارسی ترجمه چې کوي ذکر چونکه مصدر ده د نظم شمیشته مصدری نشي. مصدری معنا وشي یاد کردن. بوب یدا نصرا. نشدتون دا په وزن ده فعلتون. نشدتون ویای ورکشوی شي تلاش کول او قسم خورل تاوی. بوب یدا ضربا یعنی نشدا ینشدو. خرمان محروم دل، محروم دل. پنځم شعر اس هغه د پهلا شعر ولا حروف تی خلیفہ کلمت زمادو. فغل فغلا فغلتن فغلان بزم. شغل و بشرا قدرت و غفران بزم. د فغلون په وزن بنده شغلون، د فغلا په وزن بنده بشرا، د فغلتون په وزن بنده قدرتون، د فغلانون په وزن بنده غفران. اچھا داسې دو چې مصدر بنده خو تنوین ارسی کنا دای مصدر یا یو اسم ده کنا تنوین ده اسم یو علامه دو د بنده تنوین وی او دغه شی تنوینی نه پرسی تنوین سره به وزن خرابېږي. ٹھیک شلا کنا بیا و تنوین وی ته په خپل ذهن شه لاره په دا باندې چې ګوش یې ویای د شعر نه جدا به تنوین پویا. شغلن بشرا اسم بشرا باندې بن شي وی تنوین کنا. قدرتون و غفرانون. شغلن ویای مشغول دل. بوب یدا فتحه
بشرا بوب دا نسوارا بشرا ویای خوشخبری دینا خوشخبری دینا خوشخبری تا فارسی شو یای مجدا دادن دا مجدا لیکلی دی په 6 نمبر خاصیه باندې خالی تو سه مجدا لوند لیکا او څنګه خوشخبری سره ولګي نصرا ینصرو بشرا یبشرو دا قدرتون دیشا قدرتون دا په وزن دی فعلتون قدرتون معنا دو خیرنیدل دغه لفظ قدرتون د سامعانه ده و دغه مصدر کله کله د کدورت دغه حروف دي کنه دال نورسته واو په شلی کله شوی کدورت غفران یای بخشش مغفرت دغه یا د ضربه بوب نه ده غفرا یغفرو اس دغه سالر وزنی نوی په یو شعر شه دویلاس اوزان تیر شل اس رجم شعر نا بیالش کی بلکه سم دادو مفعلت مفعل فعل فعلولت است منقبت مدخل طلب قیلولت است مفعلتن وزن بنده دا منقبتن نیک انسان کی صفت د نیک انسان صفت کول توی ستودن 8 نمبر خاصیه سے ستودن لفظ لیکل شو ده نقشور کی چې به تلیدې چې پیژنې د الله پاک صفات چې وی آتوی حمد د نبی علی السلام صفات چې آتوی نعت او د نبی علی السلام نردو په لته صحابه کرام تابعین تابعین او د سنره د علما و مشایخ صفات چې وی به آتوی منقبات مدخل زوی د داخله دله د ارتلل زوی طلبون دا په وزن د فعلون ده طلبون تلاش کرنا طالب علم ځکه یی چې هغه د علم تلاش کوي قیلولتون دوپهر کا سونا دا په وزن ده فعلولتون یو قالا ده یعنی قالا مزید ده قول ده پورا قول ده مصدر ده پورا قال یقول قولا دغه بات کہنا اس ده قال ولا اصل تشایو قوالا وہ بیا قال یقیلو قیلولتن دا کیم بوبشو قال یقیلو یعنی قال چې دغه قال چې دا قیلولتن ولا مزید هو دغه اصل وو قیالا اصل وو بیا زنه جوړ شو تعلیل نه بعد قال یقیلو مضارع شی به پته ولګی دا یقیلو قال یقیلو قیلولتن دا بوب ته صحیح شو ضربه شاپیوانو کتاب باندې بلا ځای نه پی کیه اس چې دغه شعر شمه مثلا دا وول مفعلت مفعل فعل فعلولت دغه په وزن یې مشته سلیش المصدرین روکړل چې منقبت مدخل طلب قیلولت دغه دا مطلب نه چې په دغه وزن په عربي لغت شه دغه سلیر الفاظ دي ټیکلا منقبات غون دی نه را یا په دغه وزن باندې نه را یا الفاظ وی مدخل دا یو رخصته نمونه په تور باندې مدخل چې دا د مفعل په وزن باندې مدخل مشته مثال روکړه دا خو دغه مدخل غوندوي نه را ډیر مصادر وی ډیر مصدرینه وی د فعال په وزن یې مشته خیر روکړه دا طلبون دا سه په دغه فعالون وزن باندې ډیر مصدرینه قیلولتن یې روکړه د فعلولتن په وزن باندې شعر شیخ خلیق قیلولتن ذکر کړه دا یو نمونه چې په دا نمونه باندې وا مصدرینه په دا نمونه باندې مصدرینه ډیر دي کنه
खाली दगा به نه چې تاسو ویې چې عربي زبان شه صرف دغه نظم شه چې لیکلي دا 44 مصدرین دي نه دا 44 مصدرین دا نمونه دي هر مصدر د خپل وزن نه یو نمونه ټاله کړی دی او د کلمات شمیر خو په لغات څخه نشي کولا چې په دغه وزن باندې سمره کلمات او 7 نمبر شعر فیغلولت هم فغالت هم فغال نحو کینونت شهادت هم کمال په دغه شعر شه درې وزنی نامشتر وکړل فا کلمه په درې سره شه مفتوحه ده ادي چې کیم موزون وی مصدر په دغه وزن باندې هغه شوا فا کلمه مفتوحه او د فیغلولت شه دغه یاد دغه د فانه بعد یا چې دو دغه زائد حرف ته دا باندې دغه بو پیژنه ٹھیک شله د فیغلولتن په وزن چې کیم مسترینه وی لکه کینونتن هغه شوا د فا کلمه نه بعد یا لین رغلیوی یا لین لکه کینونتن شه یا لین دو اس کینونتن چې دا دغه معنا دو هو جانا بو بی دا نصرا ینصرو لکه کانا یکونو کونن و کینونتن دغه مصدرین دین دا بل مصدر دا کینونتن خدا کینونتن چې دا دغه شی تعلیل شو دا اصل یو کیونونتن فیغلو لتن ته وګورا کنه فیغلو لتن کیونونتن دای اصلو ایتله خشیش لیکن بیا واو و یا یعنی کیونونتن شه د پهلا یا ساکنه و واو مفتوح دا په یو ځای راغل واو نه یا جوړا کړه و یا په یا شه ادغام کړه بیا یې یو د هغه نه حذف کړه د پوره د تخفیف کینونتن شو یعنی یو چې په بل شي مدغم کړه بیا کینونتن ها خو بیا د تخفیف ته وجنا اغه یو یا ختم کړه چې تشدید پر ختم شي تخفیف پر روشي کینونتن پوته شو معنی دو هو جانا بو بیا نصرا ینصر فیغلولت هم فغالت هم فغال د فغالت په وزن باندې دا شهادتن گواہی دینا हम कमाल हो चागा ज़ेद ये ज़वाल कमाल माना इंतहा को पहुंचना ऊंचाई के इंतहा को पहुंचना बस सही